بېګناه بندي. پرېږدئ دا بېګناه بندي پرېږدئ، مه وېرېږئ. د ده په آزادولو کې هیڅ خوف او خطر نشته. فساد او شرارت له ده نه پیدا کېږي. د ده بندي کول لویه ګناه ده. دا هغه یوسف دی چې د بېګناهۍ په سبب په زندان کې لوېدلی دی. که دی له زندانه راووځي، ستاسې آینده سنجولی سي او ستاسې د بدې ورځې غم خوړلی سي. پرېږدئ دا بېګناه بندي پرېږدئ. که دی خلاص و، ستاسو انتظام به په ډېر ښه شان وکړي. ستاسې وږي به ماړه کړي او ستاسو بربنډ به پټ کړي. تاسې دغه ښکلی موجود په تورو څاګانو کې مه غورځوئ. په زندانونو کې یې مه اچوئ. په لیوانو او پړانګانو یې مه خورئ. پرېږدئ دا بېګناه بندي پرېږدئ. دی به ستاسې د ګډو وډو او پریشانه خوبونو صحیح تعبیرونه وکړي. ډېرې سخرې، مبهمې او مجملې غوټې به پرانیزي. دی د راتلونکي حال پیشبیني کولی سي. د طبیعت په رمزونو او اسرارو پوهیږي. د جوي او فلکي اوضاعو اقتضاعات ورمعلوم دي. پرېږدئ دا بېګناه بندي پرېږدئ. د ده په ازادۍ باندې علم او پوهه زیاتیږي. وطن رڼا کیږي او وړانده بنا کیږي. دی له خپلو جفاکارو وروڼو سره هم ښه سلوک کوي. دی ډېر پیچومې هوارولی سي. ډېرې کږې لارې سمولی سي او ډېر مشکلات حل کولی سي. ما خوب لیدلی چې دا بندي خلاصیږي او د سلطنت پر چوکۍ کښېني. ښه فکر وکړئ دا بندي څوک دی. پس له ډېره فکره وایم، فکر دی، فکر.